د ریختر په کچه د 4.3 درجې زلزلې او له زلزلې وروسته 8 ټکانونو کې په هرات کې تر اوسه 2053 کسان وژل او 1240 نور ټپیان شوي. د هرات ښار په شمال لویدیځ زندهجان ولسوالۍ کې د شنبې په ورځ رامنځته شوې زلزلې د 10 کیلومتره په ساحه کې پراخه ویجاړۍ رامنځته کړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ایکس پاڼه کې ویلي په دې زلزله کې 2053 نفر شهیدان شوي دي او 1240 نور ټپیان دي. په زلزله کې 1320 کورونه په بشپړه توګه له منځه تللي دي. له زلزلې وروسته د زلزلې مرکز ته څیرمه په سلګونو کورونه ویجاړ شوي. ځایي خلک وایي چې د زلزلې ټکانونو تر 15 ساعتونو دوام وکړو. زلزله ساعت نزدیک به 11 بود دیگه اتفاق به یاد من نیست که 11 بود انت نزدیک به 11 بود 10 دقیقه بموند و همینطور بود. میامدن در سرای میجا بس داده موتور چیز میکردن همین تفلک میبردم که این غذا بده به کلینیک میبردم. خب این موتور رسیم گاز بکند و پسی برای بخونه خد مادر خون که برف این بخونه من جستاده بود همین گرومباز شده و دل پای صدا نکنه این گرومباز که باشد بس با خونه هم بلیم. این تو نشد که به دفعه دوم سوم برسن با مو دفعه اول هم خونه ها برف. د سیمې خلک وایي چې د زلزلې لومړي ټکان ټول کورونه د خاورو سره خاورې کړل. کله یوې خوا بېګا د نړېدلو ودانیو لاندې د ایسارو خلکو د ژغورنې هڅې روانې وي، له بلې خوا زلزله ځپلې سیمه کې کوچنیانو او مېرمنو د شنه اسمان لاندې شپه سبا کړه. خونه 9 تا و 3 تا و 2 تا یکی از خود من فعلا یک شهید شد یک زخمیه. هیچ اصلا معلوم نیست که آمار شهیدا معلوم نیست چند تایه. از معلوم نیست چند تایه. بالاخره نفر نبود که افغاني سرې میاشتې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان، د روغتیا نړیوال سازمان او یو شمېر نورو اشخاصو په سیمه کې د خلکو سره د مرستې کولو خبر ورکړي. خو ځایي خلک وایي چې څه چې درلودل هغه یې له لاسه ورکړي او زیاتو مرستو ته اړتیا لري. اومدیم به غریه خوربه رسوندیم. حال کنه غریه کلا نیه. خاک شده. دیگه بفتادیم بیل میلی که داشتیم کش کردیم همین خورده و بچه و زن و سه را زیر خاک بکشیدیم. 20 نفر ما تلفات دادیم. دیگه تا الان خب ما نی یا غذای نی مثلا لافت جل چیزی هیچ مامان رسیدگی نشده. دیگه شیو بیم بیرون تو بماندیم دیگه خدمت شیدا خنج پرتیم ما رسیدگی هم نشده. د هرات ولایتي چارواکي او د روغتیا د نړیوال سازمان چارواکي وایي چې د هرات ولایت په زندهجان ولسوالۍ کې د زلزلې له امله د رامنځته شوي تلفاتو شمیرې وروستۍ نه دي او ښایي د مړو او ټپیانو شمیر لا پسې لوړ شي. احمد الله چیوال، اشنا تلویزیون، واشنگټن.